نو دا والا دا نیمه ستا او دا نیمه زما. ها ته خو ما د کومه روټۍ راکړه ته هره باندې زما سره زیاتېږې. ها لکه ته دومره بې غیرته شوې چې په مشر ورور دې غوزار وکړو. او دا لمه خو ټول د دې مشرانو نه ورانه ده. زه لکه ستاسو مشر ورور یم او ما په ځان باندې ستاسو دپاره څومره سختې تېرې کړلې او ته زما خبره نه منې. د کور د کارونه خو په موږ باندې کې ته خو صرف ښوونه کې. ها لکه ته مشر ورور ته په تېز اواز خبره کې. لکه دا په څو دي جنګ دی لکه دیکھ شه لکه ته خو به مغه زما سره ظلم کې. که ته په دې ډونګۍ کې لکه دومره زور دی چې په مشر ورور یې غوزار وکړو. یا لکانو ستاسو دا مسله پسې ده چې تاسو یو بل سره جنګ شر کوئ. دې زما سره ظلم کې. دی په مشر ورور غوزار کې. ته وګوره که نه ته انصاف وکړه چې دا په دې کې کمه ډېره ده کمه پکې کمه ده. تاسو دا روټۍ ما له دواړه راکئ. دا خو دواړه یو شانتي دي. ته پکې څنګه وایې چې دا کمه ده؟ زما ته خو صحیح نه پوهېږې. دا روټۍ لږه موږ به په بل چا باندې انصاف وکړو. نه دا سړی پوهېږي دا هوښیار سړی دی ده ښه فیصله وکړه. یا لکانو ستاسو په دې خبرو باندې زه نه پوهېږم. تاسو خپل د انصاف په بل چا وکئ. زه نه لاړم. ځه ته د څه نه په خبره نه پوهېږې. ته د مشرانو خبره هم نه منې. هلکه ولې څه چل دی؟ څه شور خو راغستی دی؟ یاره مشره ته موږ له دا فیصله وکړه چې په دې دواړو ډوډیو کې کومه ډوډۍ سیوا ده. دا خو اسانه مسله ده. دواړه دا روټۍ راکړې چې اوس ته له حقه فیصله وکړم. صحیح ده؟ یاره په دې دواړو کې خو ما ته کومه یو ډوډۍ هلکه دا یو ډوډۍ ما ته لږه ډېره ښکاري. ښه ورېږه. ښه یاره دا یوه ډوډۍ خو زما په خیال باندې لږه کمه شوه. ورېږه چې دا یو سره برابر کړم. ښه هلکه دا روټۍ خو دواړه یو شانتې شوې خو زه څه چل کوم؟ یار تاسو خو زه ډېر زیات ستړی کړم. یار دا لږه ډوډۍ دا به زه وخورم او تاسو ځان له یو بل سره پوهېږئ. صحیح ده؟ لکه دا فیصله به موږ دواړو په خپلو کې کړې وه په درېمګړي باندې خو دا فیصله وکړه نو پیدا یې ټول هغه ته ووته. او که نه یاره زما دماغ خو اوس کار وکړو چې دا فیصله به په خپله کړې وې نو موږ ته به څه نه څه پیدا راوتې وه. راځه چې نن نه پس به موږ هر یو مسله په خپلې حل کړو چې درېمګړي سړی بیا زموږ د مسلې نه پیدا نه اوچتي. او زما ستا په خبره باندې یقین دی. راځه کتونکو دا یو اصلاحي ویډیو وه که خوښ شوي نو صدقه جاریه وګڼئ د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ پیج فالو کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.